سلامونه احترامات می قبول کړئ. د یو بل ټیک ټاکر خراب ویډیو راغلی که تاسو کتل غواړئ نو موږ سره تر اخره پاتې شئ. تاسو سره به دغه ویډیو هم شریک کړو، خو د هر څه نه وړاندې خواست درته کوم چې دا ویډیو ماشومان مه ګورئ. قدرمنو دوستانو، د ټیک ټاکره فاطمه جعفری نومیږي او د دې یو ویډیو راغلی ده چې یو هلک سره ناروا کار کړی یا ورسره بدکاري کړې ده. نو درنو دوستانو، دا ویډیو به هم تاسو وګورئ، خو د هر څه نه وړاندې تاسو ته خواست کوم چې موږ سره تر اخره پاتې شئ. قدرمنو دوستانو، فاطمه جعفری یو مشهوره ټیک ټاکره ده او د دې ډېرې ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې چلیږي. اوس د دې په باره کې دا خبر راغلی دی چې دې څه ناروا کار کړی، څه خراب کار یې کړی دی. نو درنو دوستانو، هر انسان نن سبا د سوشل میډیا د وجې وشرمول شو. په سوشل میډیا باندې خپل ځان دومره بدنام کو چې نن سبا د داسې خلکو خلاف خلک ویډیوګانې جوړوي. دا ځکه چې داسې خلکو د خپل ځان د عزت خیال نه دی ساتلی. دا ویډیو هم چې کومه په سوشل میډیا باندې چلیږي، په سوشل میډیا باندې راغلی ده، نو تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دا د فاطمه جعفری ویډیو ده او که د بل چا ده. خو که دا د هر چا ویډیو وي، خو یو جینۍ ده، یو مسلمانه به وي، ځان یې شرمولی دی او غلط کار یې کړی دی. ستاسو مننه چې تاسو موږ سره تر اخره پاتې شئ. خپل نظر را سره د دې جینۍ په باره کې ضرور شریک کړئ چې تاسو ته په آینده کې نور معلومات هم درکړو چې آیا دا به رښتیا دا جینۍ وي او که نه.